تورخم کې مهاجرینو سره د طالبانو زبردستو اقداماتو زړونه وګټل. لسګونه زره کسانو د نغدو پیسو، ډوډۍ او طبي مرستې وکړې. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو حکومت خدماتي کمیټې په تورخم کې د نن غرمې لپاره 10 زره او ماښام لپاره د 10 زره کسانو ته د خوراک ورکولو تابع نیولې ده. بیا د کمیټه همالته په تورخم کې 6 د ډوډۍ پخولو ماشینونه فعالوي چې هر ماشین په 40 ساعتونو کې 1 ټن وړو پخولو وړتیا لري. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي 2 میلیارډ افغانۍ مو د کډوالو د لومړنیو اړتیاو لپاره ځانګړې کړي او حکومت د کډوالو د ښه ژوند لپاره منظم او پیاوړی پلان لري. هر کډوال کورنۍ ته په بیړنۍ توګه 10 زره افغانۍ هم ورکول کیږي ترڅو خپل عاجل ضرورت پرې پوره کړي. خدماتي کمیټې همداراز په تورخم کې د مخابراتي شبکو د انتنونو له نصبولو وروسته هلته د فایبر او 4 داخلي شبکو له لارې د 3G او 4G انټرنیټي خدمات عرضه کړي او په وړیا ډول سیم کارتونه توزیع کوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر خپله ساحې ته ورغلی دی. بلخوا د ملي دفاع وزارت د مهاجرینو د سمبالولو په پار د ملا هیبت الله لخوا د ترتیب شوي عالی کمیسیون په چوکاټ کې لویه برخه اخیستې ده. د ملي دفاع وزارت د کډوالو د لیږد لپاره له مرکز او د 101 خالد بن ولید او د 215 البدر قل اردو څخه سلګونه وسایط چمتو کړي، کمپونه او همکار ټیمونه یې جوړ کړي چې د روغتیایي، خوراکي توکو، ترانسپورت، لارښود او همدارنګه نورو څانګو باندې مشتمل دي چې پکې شپه او ورځ د خپلو هیوادوالو خدمت کوي. عام افغانان او په ځانګړې توګه راغلي مهاجرین بیا د طالبانو د یادو اقداماتو ستاینه کوي او د یادو مرستو د لاړې ردو غوښتنه کوي. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.